سلامونه د 11 بجو مهمه وروستیو خبرونو ته ښه راغلاست. په خوست کې یو کس له انسان تښتونکو ژغورل شوی دی. کورنیو چارو وزارت د اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې دغه کس تېره ورځ د افغان ګډو ځواکونو په عملیاتو کې ژغورل شوی دی. په اعلامیه کې وړاندې راغلي چې خالد منصور یو نیم کال وړاندې تښتول شوی او چې د نادرشاه کوټ ولسوالۍ په شډل کلي کې د عملیاتو پر مهال آزاد شو. افغان ځواکونو په دې تور 4 تښتونکي هم نیولي دي. خلک بیا پر حکومت غږ کوي چې د هیواد په هر ګوټ کې تښتونکو ته اشد مجازات ورکړي چې نورو ته عبرت شي. پاوز په جوزجان کې د 15 طالبانو د وژلو ادعا کړې ده. له شاهین قلی اردو څخه په خبره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې دغه طالبان په خانقای ولسوالۍ کې وژل شوي دي. په خبرپاڼه کې وړاندې راغلي چې په یاده سیمه کې افغان ګډو ځواکونو عملیات وکړل چې 15 طالبان ووژل شول او 4 نور ټپیان شول. د پاوز په خبرپاڼه کې ډاډ ورکړل شوی چې په عملیاتو کې ملکي وګړو او پاوز ته زیان نه دی اوښتی. د سیمې خلکو طالبانو د شوو عملیاتو په تړاو څه نه دی ویلي. په لغمان کې د طالبانو 4 مرکزونه له منځه تللي دي. د 02 قطعې له مطبوعاتي دفتره په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې 13 شپه ځانګړو ځواکونو په قرغۍ ولسوالۍ کې عملیات کړي دي. په خبرپاڼه کې وړاندې راغلي چې په دې عملیاتو کې 11 طالبان وژل شوي دي. په خبرپاڼه کې راغلي چې په دغو عملیاتو کې د وسلو یوه زیرمه هم له منځه تللې ده چې بېلابېلې وسلې او مهمات پکې وو. چارواکو ادعا کړې چې په دغو مرکزونو کې به طالبانو ځانمرګي بریدګر روزل، موټر بمونه به یې چمتو کول او بیا به یې په ننګرهار او لغمان کې کارول. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی قطر ته تللی. هغه کابل ته خپل سفر بریالی بللی دی او ویلي دي چې د سولې په اړه یو مهم پړاو ته نږدې کیږي. اوربان بین الافغاني ناستو پیل کابل کې له ولسمشر او سیاسیونو سره په خبرو کې مهم ټکي وو. تمه کیږي چې د 10 ورځو په ترڅ کې بین الافغاني خبرې په ناروې کې پیل شي. له دې سره د اسیا لپاره د کړکېچ ډلې مشري ویلي دي چې امریکا له افغانستان څخه د وتو مخکې باید ټیکاو راولي. ذات کابل کې له لیدنو وروسته بیرته دوحې ته تللی دی. هغه په خپل ټویټر لیکلي دي چې سفر یې ګټور او د سولې په برخه کې اوس مهم پړاو ته نږدې کیدونکي دي. کابل کې خلیزاد د تاوتریخوالي په کموالي اوربن او خپلمنځي خبرو په پیل له مشرانو سره غږېدلی دی. سفیر جان بس او جنرال میلر سره مې ولیدل او په ګډه مو له پخواني ولسمشر، ښځینه فعالینو او نورو سیاسي مشرانو سره مشورې وکړې. موږ د تاوتریخوالي د کمولو په لارو چارو بین الافغاني مذاکراتو ته د لارې د برابرولو پر هڅو وغږیدو. موږ د افغانستان د سولې د بهیر یو مهم پړاو ته نږدې کیږو. کابل کې مې 2 ورځنۍ سلا مشورې بشپړې کړې. ګټور سفر و. اوس داسې ښکاري چې د سولې په برخه کې طالبانو سره د امریکا مذاکرات پای ته رسېدلي ښکاري. تر اوسه معلومه نه ده چې د دواړو اړخونو ترمنځ به د خبرو دمه کله پای ته رسیږي، خو بین الافغاني مذاکرات ښایي د 10 ورځو په ترڅ کې پیل شي. که د اوربند مسئلې ته کوم منځنی حل پیدا شي، زه فکر کړم چې نور به د امضا دپاره کوم خاص څه شی پاتې نه وي او همدا اوس هم ډاکټر خلیلزاد دوحې ته تللی او معلوم بشي چې هغلته څه تېو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم خبرو ته ښه هیله ښودلې ده چې ټول اړخونه باید په دې سلا شي چې اوربن او بین الافغاني خبرې پیل شي. هغه 2 غوښتنې چې کابل لپاره سرې کرښې دي. We are hopeful that all of the relevant political participants in Afghanistan, the Afghan government, موږ تمه لرو چې ټول سیاسي اړخونه، افغان حکومت، غیر حکومتي مشران او طالبان به په دې اند شي چې افغانستان کې تاوتریخوالی په پراخه کچه کم کړي ترڅو د اوربن لامل شي او بین الافغاني خبرې پیل شي. د اسیا لپاره د نړیوال کړکېچ ادارې مشري هم د طالبانو او امریکا ترمنځ په خبرو خپله تبصره کړې ده او په څرګنده ویلي که امریکا له افغانستان وځي باید هلته ټیکاو راغلی وي. د سولې خبرې اسانه نه دي، وخت نیسي. نو د یوې هوکړې لپاره پکار دی چې له 2000 لومړي کال وروسته چې کوم سیاسي سیستم رامنځته سوی د هغه اساسات وساتل سي او په حکومتي چوکاټ کې د طالبانو په ګډون نور کسان داخل سي. اوس هغه وخت را رسېدلی چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي، خو واشنګټن باید د وتلو پر وخت کې هلته ثبات راوستی وي او افغانانو ته دا فرصت برابر شوی وي چې په سوله کې ژوند وکړي. اوس به ولیدل شي چې د امریکا او طالب د خبرو څه راوځي، خو هم باور داسې جوړ شوی چې افغانستان کې د امریکا اوږده جګړه پای ته رسیږي، هغه جګړه چې افغانانو پکې لویه قرباني ورکړې. ایران د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي. د سولې ولسي حرکت غړو او لارښوونوالو پرون د هرات اسلام قلعه سیمه
کې د لاریون پر مهال له ایران وغوښتل چې نور د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي. لاریونوالو ایران تورن کړ چې ګنې پر افغان جګړه پانګونه او د جګړې پر غځېدو کار کوي. د سولې ولسي حرکت غړو او لاریونوالو لامو ایرانیانو وغوښتل چې خپل حکومت له دې چارې وګرځوي، کنه نو د جګړه به ایران هم وځپي. لاریونوالو د جګړې له ښکېلو اړخونو د ژر تر ژره وربند او سولې غوښتنه هم وکړه. د سولې ولسي حرکت غړو او لاریونوالو نن په اسلام کلا کې د ایران پر حکومت غږ وکړ چې نور پر افغان جګړه پانګونه ونه کړي. هغوی له ایراني اوسیدونکو څخه وغوښتل چې نور خپل حکومت په دې چارې پوه کړي چې که په افغانستان کې دوی جګړه روانه ساتي، خدای مکړه دا جګړه به د ایرانیانو لمن هم وسوځوي. همداراز د سولې ولسي حرکت غړو او لاریونوالو د جګړې له ښکېلو اړخونو څخه د ژر تر ژره اوربند او سولې غوښتنه. د راتلونکي اونۍ په لومړۍ ورځو کې به ټاکنو کمیسیون لومړنۍ پایلې اعلان کړي. د تړل شویو دفترونو د رایو بیا شمېرنه پای ته رسېدلې، خو خرابې هوا له امله بیا د 3 ولایتونو مواد مرکز ته نه دي رسېدلي. د 4 ولایتونو بیا شمېرل شوي رایو تخنیکي کارونه هم بشپړ شوي دي. کمیسیون وايي په فاریاب، جوزجان، سریپول، بدخشان، تخار، پنجشیر او بغلان کې د رایو بیا شمېرنه پای ته رسېدلې او د 4 هغو مواد یې مرکزي کمیسیون کې د رایو د جمعبندۍ ملي مرکز ته هم پورته شوي دي. د کمیسیون دارالانشا او کمیشنران وايي د فاریاب او بدخشان مواد د هوا د خرابېدو له امله کمیسیون ته نه دي رسېدلي او د دغو موادو له رسېدو وروسته به لومړني نتایج اعلان کړي. دغه اوس ستاسو سره خبرې کوم په بغلان کې 25 صندوقه د بیا شمېرنې او تفتیش لپاره پاتې دي چې انشاءالله 2-3 ساعتونو کې به دا هم تکمیل شي او کله چې مواد راورسېږي نو ممکن یوه ورځ کې ټول تخنیکي کارونه پای ته ورسېږي او موږ کاملا د ابتدایي نتیجې د اعلان لپاره چمتووالی لرو. چې مواد موږ ته راورسېدل، پروسس وشو، موږ نور هیڅ نوع مشکل نه لرو او موږ چمتو یو چې لومړنۍ پایلې اعلان کړو. د ثبات او همپالنې ټیم بیا ګواښ کوي چې د کمیسیون دغه اقدام به بې غبرګون پرې نږدي او هر ډول نتایج چې اعلان شي ورته د منلو نه دي. بدون عکس العمل باقی نمیمانه تا زمانی که ما نماینده های ما، ناظرین ما در جریان بازشماری حضور نداشته باشند برای ما قابل قبول هیچ نوع نتایج بوده نمیتونه. دولت جوړونکی ټیم بیا تل په دې ټینګار کوي چې کمیسیون د قانون او خپلو طرزالعملونو سره سم لومړنۍ پایله اعلان کړي. د ثبات او همپالنې ټیم بیا بله نیوکه هم لري چې ګنې د 28 ولایتونو بیا شمېرل شوي رایې دې هم له سره وشمېرل شي، هغه رایې چې کمیسیون یې د 3م ځل لپاره شمېرل د خپلو لوایحو خلاف یادوي. حکومت دې د ناکامورا غچ واخلي. دا په کابل کې د ولسي ټولنې د غړو غوښتنه وه چې له مرکزي حکومت یې درلوده. دوی د ناکامورا د کونړ سیند قرباني یاد کړه او پر حکومت یې نیوکه دا وه چې د هغه امنیت یې ونه شو ساتلی. د ولسي جرګې پخواني غړي بیدار زازي بیا ناکامورا د ولس شهید یاد کړی او د هغه د شویو کارونو ستاینه یې کړې. غړي راټول شوي د ناکامورا د ترسره شویو کارونو یادونه کوي او له حکومت غواړي چې د هغه د وینو غچ واخلي. د دې ټولنې غړي ټینګار کوي چې ناکامورا کلونه د دې هېواد د آبادۍ لپاره کار کړی او عاملین یې باید سزا وویني. څوک چې زموږ پوښتنه نه کوي او باید د هغوی څخه خپل حق غوښتنه وکړو. ولې وژل کېږو؟ ګناه څه ده؟ معلوم نه ده د چا لخوا وژل کېږو د کلونو په اوږدو کې. هغه سړی دله راغلی و چې دغه وطن ته یو بدي وروړله، شینتیا یې وروړله. بالاخره موږ ته یو احساس وکړو چې دا وطن د ابودولی دی، دا وطن جوړیږي، د وطن کې هر شی شته خو توس ویشئ. د ولسي جرګې پخواني غړي بیدار زازي بیا ناکامورا د ولس شهید یاد کړ او د هغه د نیمګړو کارونو د بشپړېدو غوښتنه وکړه. مسلمان شوی و اما د خپل اسلامیت څرګندولی نه شو. هغې کې مطلب دا و چې که زه ځان مسلمان وښیم بیا د کفري هېوادونه کومک نه کوي. ډاکټر ناکامورا شاوخوا 2 اونۍ وړاندې په جلال آباد ښار کې د ناپېژانده وسلوالو له لوري له خپلو 500 ساتونکو سره په برید کې ووژل شو، خو افغان حکومت او په تیره کشفي ارګانونو تر اوسه د ناکامورا د وژنې په تړاو ولس ته بشپړ معلومات نه دي ورکړي. څو بهرني خبرونه که د مشرف مړی هم په لاس درشي 3 ورځې راوځړوئ. د پاکستان یوې ځانګړې محکمې د پخواني پوځي مشر جنرال مشرف د اعدام سزا بشپړه پریکړه نن خپره کړه. د دې محکمې په 3 قاضیانو کې وویلي که مشرف له اعدام مخکې ومړ نو جسد یې باید 3 ورځې د دغه هیواد د پارلمان مخې ته وځړول شي. د پاکستان پوځ په دغه پریکړه کې پر کارول شویو کلماتو چې
د مشرف مړی دې هم وځړول شي سخته غوسه څرګنده کړې او دا یې د پاکستان ضد د بهرنیو کړیو سازش بللی دی. د پاکستان د پوځ رسنیز دفتر ویلي د دغې پریکړې په تړاو د پاکستان د لومړي وزیر عمران خان او د پوځ د مشر ترمنځ مهمې خبرې او پریکړې شوي چې ژر به اعلان شي. مشرف چې اوس په متحده اماراتو کې تر درملنې لاندې دی څو ورځې وړاندې د پاکستان ځانګړې محکمې د اعدام پریکړه کړې. د دې ساعت مهمه وروستي خبرونه مو همدومره وو. له ملتیا مو مننه کوم.